که زمونږ چینل مو نوی لایک کړی لایک یې کړئ سبسکرایب درنه هېر نشي او د بیل آیکن کېکاږئ. تاسو نن په دې باندې خبرې کوو چې څنګه د یو چالان کمپیوټر کوډ چې دی بدل کو بغیر د هغې چې موږ سره کرنټ یعنې اوسنی کوم کوډ چې اوسیږي کمپیوټر لري هغه موږ سره نشته دی مګر بیا هم موږ څنګه کولی شو دغه کوډ بدل کو. د دې لپاره تاسو راځئ چې د کنټرول پینل ته رالم. کنټرول پینل کې تاسو ګورئ زه تیار یوزر ته راغلی یم یوزر کې مطلب کنټرول پینل هغې نه پس چې دی ما سره چې دی دلته تاسو ګورئ یوزر اکاونټ ته رالم. یوزر اکاونټ کې چې دی ما سره دلته دوه کوډ یعنې یوزره دي یو وهاج په نامه دی یا لا وهاج په نامه خو دا اډمنسټریټر دی دا هم پروټکټ دی او ورسره دی مطلب پاسورډ لري او دا هم پاسورډ لري خو که چېرته زه دا پاسورډ بدلوم پر اګزامپل زه د دې رالم او دا پاسورډ بدلوم ما نه کرن پاسورډ غواړي چې ما سره اوس کرن پاسورډ نه اوسېږي زه دا پاسورډ چې دی نشم ورکولی نو زه نشم کولی د دې چینج کړم دا پاسورډ ځکه ما نه اوسنی پاسورډ غواړي نو هغه پاسورډ که ما سره نه اوسېږي زه څنګه کولی شم بغیر د دې نه چې زه کرن پاسورډ ورکړم او دا چینج کړم نو اسانه سره به موږ داسې به وکړو چې را به شو چې دی سټارټ مینو ته او دلته به ولیکم CMD یعنې کمانډ پرومپټ باندې به کلیک وکړئ او رن از اډمنسټریټر به یې کوئ. دا میسج چې راغلی دا به یس کوئ او هغې نه پس چې دی بیا به زه به دا لږ زومینګ کړم د دې لپاره به بیا تاسو دغه ځای ته لاړ شئ ګورئ په دې ځای کې سمپل چې دی ورته ولیکئ چې دی نیټ یوزر دا ولیکئ کلیک یې کوئ. هغه یوزر چې موږ سره په دې کمپیوټر کې شته دی ټول دلته موږ ته راغللی. زه غواړم د وهاج په نامه کوم چې دی دغه اکاونټ د دې هغه کوډ سره چې دی کوډ بدل کړم نو د دې لپاره به زه دلته راشم نیټ دغه نیټ سپیس یوزر او ورسره چې دی هغه د کوم اکاونټ نوم چې وي هغه به ولیکئ او د هغې نه پس سپیس ورکړئ او هغه کوډ چې دی بدل کړئ پر اګزامپل دغې ته مې بدل کړلو دې نه پس به چې دی دا سیو کوئ او بس نور چې دی تاسو دغه